قزاقستان له افغانستان سره د 15,000 ټنه اوړو مرسته اعلان کړه. د قزاقستان د ولسمشر ځانګړي استازي له افغانستان سره د 15,000 ټنه اوړو د مرستې سند د رئیس الوزرا له مرستیال ملا برادر اخوند ته وسپاره. د افغانستان اسلامي امارت د ادارې امور عمومي ریاست په خپل رسمي ټویټر باندې خبر ورکړی چې د قزاقستان د ولسمشر ځانګړي استازي یرجان قاضي خان او ورسره مل پلاوي د رئیس الوزرا له مرستیال ملا برادر اخوند سره لیدلي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د قزاقستان استازي ویلي چې په دې خاصو شرایطو کې افغانستان نشي هیرولای او په عین حال کې له افغانستان سره د 15,000 ټنه اوړو د مرستې سند هم د رئیس الوزرا مرستیال ته سپارلی دی. افغانستان سره د قزاقستان او ځینو نورو هیوادونو د اوړو او غوړیو مرستو او د تجارانو روانې سوداګرۍ د هیواد په ښارونو کې د اوړو او غوړیو نرخونه تر یوې کچې راټیټ کړي او افغانان خوښ دي چې د نړیوالو مرستو سره به د خوراکي توکو لوړ قیمتونه نور هم راکم شي. ډبل ټکی کام یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دا که ستاسو لومړی راتګ وي هیله ده په چینل کې اشتراک وکړئ او د زنګ بټن یې هم ووهئ.